الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعززو یورور پختنه کړې ده چې که څوک په گوتمئ کې تصویر جوړ کی، مثلا یا د انسان تصویر یا د یو مرغه تصویر یا د یو حیوان تصویر، د دې حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. وعززو په گوتمئ کې تصویر جوړول، هغه که د انسان وي که د مرغه وي که د بل حیوان وي، جواز نه لري، دا ناجایز عمل دی. نصاب الاحتساب اول جلد 280 صفحه، الفتاوى الكريمية دریم جلد 121 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکيم الله صابر الحنفي صاحب.